سلامونه. د درملو د چا به یو روزګار وي، د چا به بل روزګار وي. خو که موږ کامن د روزګار خبره کوو که نه، که څوک په هره محکمه کې دی، هر ځای کې روزګار کوي، موږ د دې ټولو خبره کوو، نو د روزګار چې دی نو غټې لس فایدې دي. لکه مخامخ خو موږ ته صرف دا ښکارېږي چې دا روزګار موږ د پیسو ګټلو لپاره کوو، خو نه، پیسو ګټلو سره سره نهه نورې هم فایدې دي. نو د دغه فایدو ذکر کوو، نو روپۍ پکې هم دغه پیسې دي، ځکه چې روزګار موږ کوو د پیسو لپاره. بیا چې کوم هوښیاره خلک دي، هغوی په دې خپل روزګار کې چې د چا تنخواه چې دی نو سیوا وي که نه، هغوی په خپلو روزګارونو کې بچت کوي، سیوینګ کوي، او هغه سیوینګ چې کوم دی هغه بیا بل ځای کې انویسټ کوي. نو لږ وخت پس چې دی نو دوی داسې یو مقام ته ورسي چې د دوی بیا د سنګل سورس اف انکم په ځای باندې د ذرایع آمدنې ګڼې وي، ملټیپل سورسز نه دوی ته بیا پیسې راځي. او دا پکار هم ده، ځکه چې د کرونا په وخت کې موږ ته دا پته ولګېده چې د چا که تنخواه په لکونو کې هم ده، خو که چېرته صرف یو ذریعه آمدنې دی او دغه ذریعه آمدن دا یو چې کوم دی نه دا ختم شي، نو تر کومې پورې به د سره هغه زړې پیسې چې کله هغه ختم شي، نو بیا به دې داسې شي چې دغه یو غریب کې به هېڅ فرق نه وي. د روزګار دویمه غټه فایده چې کوم دی نه خودمختاري او ازادي ده. لکه چې اوس یو هلک دی او هغه لا تر کومې پورې کار نه دی شروع کړی، د دې د پلار پیسو ته ناست دی، چې دی د پلار پیسو ته ناست دی، دی هغه شان خپله خوښې باندې فیصلې نشي اخیستی، په خپله خوښه باندې ژوند نشي تېرولی. نو چې کله یو سړی په خپله په جواب باندې شي، نو چې دی په خپله تنخواه اخلي، نو بیا د سره دا اختیار راشي چې دی دغه پیسې څنګه خرڅ کوي، هغه شان یې خرڅ کولی شي. نو دغه خودمختاري او ازادي هم موږ له روزګار راکوي. درېیم دغه روزګار چې دی نه دا زموږ لکه یو جاري د زده کړې یو عمل دی چې هره ورځ سره چې کوم دی نه زموږ تجربه سیوا کېږي، او ویلی شي چې د تجربې نه ښه استاد اړو بل نشتی. نو مطلب د خبرې دا دی چې دې سره زموږ هغه لرنډینګ هم کېږي، هغه زموږ انټلیکچوال ګروث چې دی نه هغه هم کېږي. څلورمه غټه فایده یې دا ده چې دې سره زموږ سماجي تعلقات یعنې سوشل ریلیشنز او سوشل لینکس سیوا کېږي. لکه موږ چې کله هم یو ځای ته لاړ شو، نو هغه ځای کې هغه خلک چې کوم وي هغه موږ ته بالکل پردي وي، او سره زه موږ هلته کې په ایډجسټمنټ کې هم وخت اخلو، او موږ وو چې دا دې خلکو سره به موږ څنګه ایډجسټ کېږو. او بیا له یو وخت داسې راشي چې هغه زموږ چې کوم کولیګز وي چې موږ ورسره یو ځای کار کوو، هغه زموږ داسې ملګري شي چې بیا بنده وایي که د دې ځای نه ځم نو دې کسانو پسې به خفه یم، دا موږ له دوستان راکوي او دې سره زموږ PR سیوا کېږي. او بیا دوره خو به تاسو ته پته وي چې په دې روزګارونو کې څه روزګارونه بیا داسې دي چې هغې کې خو دا سماجي تعلقات ډېر سیوا کېږي. لکه د مثال په طور باندې اوس استاد دی، نو استاد خو چې هر کال نوي نوي هلکان چې دي هغه کلاس ته راځي، هغه کلاسونو سره کلاسز لګي، پیریډونه لګي چې چا سره مخکې نه وي، نو د ده په یو کال کې چې کوم دی نه بله نور شاګردان سیوا کېږي. دغه شان د ډاکټر او د وکیل لا پیسې هم دي چې دې کې ډېر په تیزۍ سره د باندې هغه PR سیوا کېږي، تعلقات یې سیوا کېږي. د روزګار پنځمه غټه فایده دا ده چې دا زموږ د وخت مثبت استعمال دی. قرآن مجید کې هم الله پاک وایي وجعلنا النهار معاشا، ورځ ما د معاش لپاره د رزق ګټلو لپاره ګرځولې ده. بلکې زه به تاسو ته دا ووایم چې کوالټي ټایم چې ورته ویلی شي که نه، لکه مطلب دا دی چې مثبت د وخت استعمال به موږ څه ته وایو، هر هغه سرګرمۍ کې چې موږ وخت ولګوو چې د هغې نه موږ ته فایده کېږي، د هغې نه موږ ته آوټپوټ راوځي، هغه آوټپوټ فاینانشلي او که په بل لحاظ سره دی، خو چې څه ډول آوټپوټ موږ ته راځي، نو دې ته بیا موږ د وخت مثبت استعمال ویلی شو. موږ چې کوم ځای کې روزګار کوو، نو دا زموږ یو آوټینګ کېږي. لکه اوس وګورئ چې لکه یو کس ته راغی په اسلام آباد کې روزګار دی، مري کې روزګار دی، سوات کې روزګار دی، نو دا خو هغه ځایونه دي چې دلته خلک سیلونو له ځي، چکرو له ځي. یو سړی دی هغه هر ورځ ښار ته ځي او بیا راځي، نو دغه ځای ته خلک چکرونو له ځي، او ته د هر ورځ چې کوم دی نه په د روزګار په باره باندې هغه خپل چکر لګي او یو آوټینګ کېږي، دی ورسره انګیج وي. ډېر منټل ډسارډرز او سایکولوجیکل ډسارډرز داسې وي چې دی د هغې نه خلاص وي. روزګار اوومه غټه فایده چې دا نه دا زموږ ژوند چې کوم دی نه په یو ډسپلن کې ساتي، نظم و ضبط باندې موږ روان یو. لکه اوس موږ چې کوم زموږ سهار د تلو ټایم وي، هغه ټایم له موږ ځان تیارو، که زموږ څه ټکه پکه کار وي یا مخکې نه ختمو، نو دې موږ اوس په یو ټایم ټیبل باندې ساتلي یو. لکه که چا روزګار نه وي یا بېروزګاره شي، بیا د هغه نه د پاسېدو ټایم معلوم وي، نه د ویده کېدو ټایم معلوم وي، هغه ټول د ژوند دغه نظام چې کوم دی نه هغه بالکل ګډوډ وي. او دغه ډسپلن چې کوم دی چې بنده د ډسپلن عادت شي او ژوند په یو ټایم ټیبل باندې راولي، نو دا په فیوچر کې بنده له ډېره غټه فایده هم ورکوي. د روزګار یو غټه فایده دا ده چې موږ په کوم یو فیلډ کې یو، نو زموږ په هغه فیلډ کې په هغه پروفیشن کې خپل پروفیشنل ګروث کېږي، پیشه وارانه ترقي چې ورته ویلی شي. او دغه پروفیشنل ګروث چې کوم دی نه دا زموږ CV چې کوم دی هغه اخیسته کوي، او بیا د دغې په بنیاد باندې موږ بل ځای ته ځو، بل ځای ته ځو، بل ځای ته ځو. نو دا هغه پوړی دی د ژوند د ترقۍ، ذاتي ترقۍ او د پروفیشنل ترقۍ چې موږ په هغې باندې روان یو. نو که نن یو سړی په هر یو ځای کې دی او که د هغه تنخواه لږه ده، که د هغه حال خراب هم دی، خو دی دغه په خپل ذهن کې وساتي چې یو وخت به راځي، یو ورځ به راځي چې دا نن د ده دا خراب حالت چې دی دا به دغه بل ځای کې غټه فایده ورکوي. د روزګار بله غټه فایده چې ده نه، به تاسو ته د دې نه کلیر کړم که نه، چې دا یو ملک GDP چې کوم ګراس ډومیسټک پروډکټس و، نو په دې کې که یو کس دی او د هغه تنخواه صرف او صرف چې کوم دی نه 20,000 روپۍ ده، 1,000 روپۍ ده، نو د ده دا د بلک ته GDP چې کوم نه ګراس ډومیسټک پروډکټس، نو د ده دا 20,000 هم په هغې کې حسابېږي.
نو چې دا به حسابيږي نه د دې خبرې مطلب دا دی چې دا موږ څنګه روزګار کوو کنه نو دا موږ د ملک په جی ډي پی کې په اکانومي کې هم حصہ اچو خپل نو چې موږ خپل کوم حصہ اچو نو د خپل حصے هغه کار لکه کوو ان اذر ورډز موږ دا ویل شو چې قوم په تعمیر او په ترقای کې هغه سړی خپل کردار دوبوي کوم سړی چې روزګار کوي سناسه کار کوي او لسمه او مهمه پیدا چې کوم دا هغه ذهني سکون دی ما تاسو ته وویل چې روزګار په وجه باندې بنده چې کله بیزي وي مصروف وي نو وي بیروزګار مطلب چې دی نه شیطان کور وي چې کله دې انګیج وي پس کې هغه ټول منفي سوچونه چې کوي منفي خیالونه چې نه دغه نه په امان باندې وي نو چې دغه نه په امان باندې وي نه ذهني سکون ور حاصل وي هغه بیروزګار خلک چې ځای په ځای په لارو کوڅو کې ولاړ وي او کوم نیگیټیو ثاټس ساتي مضبوطه کوم نیگیټیو ثاټس راځي او دنیا ته چې کوم نه د منفي نظر باندې ګوري نیگیټیویټي په نظر باندې ګوري د کم از کم د هغه خلکو نه خوي او دنیا ته په مثبت نظر باندې ګوري او دغه د ذهني سکون هغه ذریعہ وي بل ویډیو کې بل موضوع سره د الله په امان